سترګې دي لورای نن و ما ته روشنایي کا خال و خط دواړه د ښایست ښه رسوایي کا سترګې دي ښایسته دي خال و خط دي ښایسته دی بس چې چیرې ځې دغه رنګه به رسوا کږې چې ښایسته خدا دی دانه خدا دی پوهېږئ که نه پوهېږئ بد سوی تور مخی دا رکیب درته ولاړ دی ګوره ځان ساته ترې ما او ستا به جدایي که دا رکیب تور مخی نه دی دا چې تا له در روان دی دا زما او ستا تر مابین یو غم جوړوي سړی د خپل مخالف په رویه پوهېږي که نه پوهېږي که ته د څنګلوري کور ته ډبرې ورغورځوې نو لا خوا به بیا ګلان ته راځي نه راځي ښه بس فارموله ده فارموله دغه ده چې د څنګلوري کور ته ګل ور وغورځوه بیا هغه ګل نه راغورځوي که د یو ډبره مبره ورته څه که د یو تروریو د ماما پر سر وموښته نو له هغې خوا خو تر هغه غټه ډبره ده راشي بس نو دا دنیا ده نو دا واورئ تل د غمازانو په سبب عاشق مهجور وي څه له څوک بې ځایه د خوبانو اشنایي که غمازان شیطانان ته وایي دا یو بل سره جنګوي حال سی وایي ستا حال ما ته راړي زما حال تا ته راړي دغه ته غماز وایي چې په خوله کې خبره نه درېږي زموږ خلک سیایي بس ګی دی په منډه رسوي دا ګی چې رسوي نو له دغه تاوانونه هم ډېر پیښېږي نو دی وایي درې بیا نور په ګټ کې له ځانم څه شام په ګټ کې نو تاسو د زما له دغه ناستې بعد بیا دا مه ناستئ نو زه خو د غدر شایم دویم وای بس په یارانه کې چې دا ګی رالی د غمازان له وجې به پریشاني وي مه اخله پندونه د رکیب چې درته کاندي غم به دې پوهېږه ماله واره سودایي که رکیب خبرې مه منه ما به تک شین زړه باندې پرېږدي دا خبرې پرېږده ما ویل زه به اور د مینې واچوم و زړه ته صبر رانه لاړ سو چې هجران دې ندایي که ښه ما ویل زه به دا اور د مینې واچوم و زړه ته خو ستا هجران چې راغلی دی ما شر وس نه دندلی زړه مې ستا د هجر غم علم توره تبۍ که خدای دې تا له ما سره نن پټ په رضایي که ښه نو تا زما غم توره تبۍ سو زما زړه خدای دې را سره ملګری که نو زه څه وکړم شین زړی مې ډېر دی ولې سوې بې صبره کلندره څه خو هوښ کړه دا مې را طبیب دی ستا د رنځ به دوایي که دا میراث دی دا بستا علاج کی ته ولې دونې بیماره یې خدای دې ستا اصوله وصوله سلوک لري میرا ګوره کلندر چې بې سترګو بینایي که یعنی تا دې خدای لري کنې کلندر سترګې نه لري دا ته یې سترګې په تا باندې لار ویني ښه نو د کلندر اپریدي یا د دغ کلندر چې ګسه کوم نه ورسره وتړو زه په خپله کوم په دا نه ورسره تړم چې بس کلندر دی شاعر دی له موږ سره دی چې تر څو پورې موږ نور کلندران نه پیدا کړي موږ سره یو کلندر اسکزی دی غالبا ګلدسته نومي کتاب یې چاپ سوی دی هغه دونې زوړ شاعر نه دی خو هغه هم زوړ دی نو دا هم پیدا سوی دی دا کلندر دی چې زه له یو چا سره خبر یم کلندر یو سبزی له یو چا سره دی نو دعا مې دغه ده چې خدای دې وکړي چې دا سړی دا دیوان چاپ کړي بیا به سره وګورو چې اپریدی به ځین جلا کو یوسفزی به جلا کو اسکزی دی جلا سره وبې وشو بیا که نور دا خوشحال بابا سي یاد کړی دی دا بیا کم کلندر دی یعنې نورو شاعرانو یاد کړی دی دا کم کلندر دی نو دا رنګه د کلندر په نامه په پښتنو کې شاعران شته خو بهرحال موږ سره دغه یو دیوان چې دی دا په 1900 بیا کښې چاپ سوی دی له کابله دا شته تاسې ویلی سئ ویې ګوراستئ ما راوړی دی د دې په کتابتون کې پروت دی د ده له شعرونو څخه نوي نوي رنګونه راوباسئ نوي نوي اړخونه راوباسئ که چیرې د کلندر په اړه یو پوښتنه لرئ ویې وکړئ پیروشکاري هو پیروکار معنا فالوور چې یو سړی له مخه لاړ شي ته له شا له خوا پسې لاړ شي د هغه پر پلونو باندې دغه ته پیروکار وایي چش رضایی رضایی دوا یو تلتک دی کمبله یو رضایی معنا رضا کېدل راضي کېدل نو نه یې د په کومه خوا وړی دی شاعر چش میرا ګوره میرا د چوري نوم دی د سړي نوم دی د نر نوم دی د ښځې نوم دی میرا وینې ګوره میرا راته ګوره یعنې نو زیاته د پیر صاحب دی د محبوب دی دا موږ ته نه معلومیږي
وای میرا ګوره ما در ټول په پښتو کې د کلندر او د میرا پوره نقل ستا موږ به اورېدی پخوا به دا زړو زنانو راته کاوی ښه نو شاید زموږ دغه کلندر چې وي هغه د میرا والا یې وي ښه خمسور معنا ښه برابر سوی ښه ښایسته سوی څوک جمرود فولکلور معنا عوامي شناخت زه به تاسو ته یو ګای وکتوم تاسو یې واورئ بیا تاسو لږ سر په خلاصېږي فولکلور ودغه فوک معنا خلق عوام لور معنا شناخت دا د دوو ژبو شعرونه دي ښه چش کته معنا هغه غزل چې مطلب نه لري صرف مطلب نه لري دا نور شعرونه ګرد مقطع ورته وایي ځینې شاعران غزل جوړوي د مقطع ځینې پاتې سي نو هغه په غزل کې بیا ته نه سي حسابلی نو هغه ته مقطع وایي ښه کته وایي مطلع و مقطع پکښې وي مطلع نه وي پکښې ښه ستا د حسن په چمن کې دوه رودونه رود خو به پزنی مانده له دوو سترګو زما ساسي باړه جمرود باړه یو رود دی جمرود بل دی نو دلته دی یوه باړه ده یو جمرود دی زموږ د خلکو دا اندازه ده چې دا د باړې او د جمرود علاقه چې ده دی په دغه سیمه کې اوسېدلی وي ځکه یې دا یاد کړي نور شی په لاس نه دی راغلی هو رود هم د علاقه هم ده ښه د جمرود رود اوبه کې بهیږي بله پوښتنه باړه هم علاقه ده هم رود دی نو د سترګو رودو ته څه ویلي دي یوه ته یې باړه ویلي دي یوه ته یې جمرود ویلي چې دلته اوښکې را روان دي نو ځکه ما تاسو ته ویلي دی د حمید بابا په انداز غږېږي د حمید بابا شعرونه ټول داسې وو چې موږ ویلي وو بله پوښتنه نسته